نو په یوه میاشت کې 32 کروڑ روپۍ ګټلی شي. که تاسو دې لایټ هاوس ته لاړ شئ په دې لایټ هاوس کې چې دا نو تاسو یوه میاشت تېره کړئ نو وایي تاسو ته به 32 کروڑ روپۍ میلاویږي. د دې طریقه کار ته هم ښیم او آیا په دغه لایټ هاوس کې به تاسو څه کار کوئ نو مکمل تفصیل باندې پوهه کومه. ملګرو د لایټ هاوس اصل مطلب دا دی چې په دغه کې یو لیټ لګېدلی او دغه لیټ چې دی نو دا به د شپې بلي چې تاسو یې مړ کېدو ته نه پرېږدئ. ځکه که نه چې دغلته کومه جیزونه راځي نو هغوی ته پته لګي چې دغه لیټ بلي نو هغوی ته چې دی نو خپل منزل ښکاري، هغوی ته پته لګي چې دا لار ده او په هغه لار باندې هغوی بیا راځي. جیزونه او کښتۍ چې دی نو هغوی ته د دغې لار ښودو دپاره چې دی نو دغه لایټ هاوس لګولی دی. نو په دغه لایټ هاوس کې به چې دی نو ته د شپې خپله ډیوټي کې د شپې به ته خوب نه کوې چې دغه لیټ چې دی نو د شپې بلي که دغه لیټ چېرته سوځي یا پکې څه مسله راځي نو ستا به دغه کار وي که نه چې دغه لیټ به ته مړ کېدو ته نه پرېږدې. بل کار به ستا دا وي که نه چې تا به دغلته په هلیکاپټر کې وړي او تا به چې دی نو هلته کوځې او ستا سره به چې دی نو د یوې میاشتې سامان وړي، تا ته به چې دی نو هېڅوک واپس نه درځي، ستا سره به هېڅوک نه وي، ته به چې دی نو هېڅ ویازې چې دی نو دغلته زندګي تېروې. که ته هم غواړې که نه چې دغلته زه لایټ هاوس ته لاړ شم د میاشتې 1 کروڑ روپۍ وګټم خو تقریبا 70 کسان پکې تللي دي. په دې کې چې دی نو 42 کسان چې دی نو هغه پکې د انډین دي چې هغه پکې د دنیا نه رخصت شوي دي او تقریبا دا نور چې دی نو د نورو ملکونو کسان دي چې دا پکې د دنیا نه رخصت شوي دي. نو که تاسو تلل غواړئ نو لاول د ځان سره ولیکئ که نه ګوګل ته به یا کروم ته به لاړ شئ TECHLEEZ.com به ولیکئ. دغه نه پس چې فسټ ویب سایټ راشي نو تاسو هغه ته ورشئ، بیا به چې دی نو لایټ هاوس ارټیکل دی په هغه باندې به کلیک کوئ، په هغې کې به خپل ډیټیل ور واچوئ. چې کله خپل ډیټیل ور واچوو نو تاسو ته به تقریبا د 24 ګنټو نه واله د 48 ګنټو په منځ کې به چې دی نو تاسو ته اپروول راشي او دغه به چې دی نو تاسو بیا تللی شئ لایټ هاوس ته او 32 کروڑ روپۍ ګټلی شئ. خو تقریبا چې دی نو چې څومره کسان تللي په لایټ هاوس نه چې دی نو ژوندي بیا واپس نه دي راغلي، ځکه چې لایټ هاوس چې دی نو په هغه کې قسمه قسم اوازونه کېږي، په هغه کې پیریان وي، په هغه کې د شپې چې دی نو قسمه قسم ځناور په دې سمندر کې دي، هغه اوازونه کېږي. د هغه د وجې نه چې دی نو خلک یېرېږي نو هغه چې دی نو هلته ژوند نه شي تېرولی او هغه پکې مړه شي، هغه به د دنیا نه رخصت شي. وایي دغلته پیریان دي او بیا هم خلک چې دی نو ډېر زیات یاری لکه زه ته کلیام خبره داسې کوم که نه چې هلته خلک ولې مري نو د هغه وجه مې ته هم دې ځای بیان کړله. که تاسو هم لایټ هاوس ته تلل غواړئ یوازې پیسې نه دي، هلته به ته پیسې هم ګټې او بل دا چې د شپې به ته لایټ چې دی نو دا به هم مړ کېدو ته نه پرېږدې، که دا سوځي که دا په هر قسم حالات کې خو دا به ته مړ کېدو ته نه پرېږدې. نو کوشش وکړئ که نه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. که تاسو تلل غواړئ نو ضرور چې دی نو ویب سایټ ته لاړ شئ، په ویب سایټ باندې کلیک کوئ او بیا به لاړ شئ په دغه ارټیکل کلیک کوئ او بیا خپل ډیټیل ور واچوئ.